د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې دوه مهمو تازه خبرونو ته د ملي دفاع وزارت وايي د طالب جنګیالیو رهبري کوونکی ووژل شو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وايي هغه طالب قوماندان چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې طالب جنګیالي رهبري کول په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلی ملا احمد چې د طالبانو د لایزري قاعدې قوماندان و 2 ورځې مخکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی و چې 13 ورځې د سختو ټاپونو له امله سور کړی او مړ شوی دی. سرچینه زیاتوي ملا احمد د طالبانو هغه مشهور قوماندان و چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې طالب جنګیالیو ته روزنه ورکوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې کندهار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې ډېر کله ترې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي او تیر 2 میاشتو کې نږدې 2548 میلیونو کسانو ته مرستې رسیدلې. په تیر 2 میاشتو کې د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې شاوخوا 2548 میلیونو کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې رسیدلې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت څخه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي تر اوسه 344,000 او 14 کورنۍ د ملي دسترخوان له مرستو برخمنې شوي دي. د ملي دسترخوان پروګرام له پیل راهیسې چې 2 میاشتې کېږي د 1 میلیارډ او 455 میلیونه افغانیو په ارزښت 344,000 او 14 کورنیو ته چې نږدې 2548 میلیونه کسان کېږي د هیواد د ټولو 14 ولایتونو د 115 ولسوالیو په 2725 کلیو کې له مرستندویه توکو برخمن شوي دي. د ملي دسترخوان پروګرام مرستې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بېوزلو او کورونا ناروغۍ ځپلو کورنیو سره په 2 پړاوونو کې ترسره کېږي او نږدې 90 سلنه افغانان به ورڅخه برخمن شي. د ملي دسترخوان په نامه د مرستو ویشلو پروګرام تر هغه څوم د ولسي جرګې لخوا رد شوه، خو د ولسمشر محمد اشرف غني حکم د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له لوري د ولسي تړون ملي پروګرام په چوکاټ کې مرستې ویشل په ټول هیواد کې جریان لري. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.